بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغه لوی ذات چې ډېر بخښونکی او مهربان دی. ګرانو کتونکو، زه نجیب الله انجم د مروت ادبي جرګې یوټیوب چینل نه تاسو سره مخاطب یم او یوه دعا ده چې هغه تاسو په خدمت چې پیش کوم. دعا چې دا رنګې ده، وایي: ربه زه تا ورته منت کوم، زاري کومه، دغه یو سوال درته په ډېره عاجزي کومه، او وکړه کرم ربه هر ځای مسلمانانو باندې، د فلسطین او د کشمیر په مظلومانو باندې. یو مو له زړونو نه دا بغض او کینې وباسه، بل د شیطان ملعون راکړې وسوسې وباسه، او ته را نصیب کړه سمه لار او هدایت خالقه. ته را نصیب کړه سمه لار او هدایت خالقه، چې مو شي ښکلې زندګي او آخرت خالقه. ربه پیدا مو د نفرت نه کړه نفرت خالقه، په خپله منځ کې مو پیدا کړه محبت خالقه، او زمونږ په منځ کې دا لانجې او دښمنۍ ختمې که. په خپل فضل ته زمونږ دا بدۍ ختمې که، او ګرده نړۍ کې اتفاق او ورورولي راوله. غمونه ختم چې شي ربه خوشحالي راوله، او هر څوک خالقه په حیا او په عزت وساته. هر څوک خالقه په حیا او په عزت وساته، مسلمانانو شان په هر ځای کې اوچت وساته. له آفتو او عذابونو نه امان راکړې ربه، ته مونږ ګنهګارانو ته ایمان راکړې، او ته کونډو رنډو یتیمانو سره مرسته وکړې. ته کونډو رنډو یتیمانو سره مرسته وکړې، له مسکینانو او خوارانو سره مرسته وکړې. د شهادت کلمه جاري مو په زبان باندې کړه، د شهادت کلمه جاري مو په زبان باندې کړه. ربه اخره خاتمه مو په ایمان باندې کړه، او پروردګاره انجم وایم رمضان په خاطر. پروردګاره انجم وایم رمضان په خاطر، سوال می قبول کړه د نبی اخر زمان په خاطر. سوال می قبول کړه د نبی اخر زمان په خاطر.